د ابن ماجه حدیث دی رسول الله علیه السلام وایي دا په دوزخ کې سپي وي سپي دا د دوزخ سپي دي پر دنیا ګرځي دا پنجتریان وابیان سلفیان بریلویان دا ټول یادوم دغه د داعش په ډله چې ننوتل دا ټول د دوزخ سپي دي اوس به سبا خلک مدرسو ته بچان نشي استولی چې پټاو خلک منځو ته نشي راتللی چې ولې خو د یهودو زامن داعشان پیدا سوله پټاو نن د مسلمانانو په مساجد کې ګوره د مسلمانانو پر مانځه ولاړې مابینځ کې ورته ودرېږي پټاو دا به نو داسې خلکو دا مسلمانان په څه نظر ورکړي ګوري نو خدا ورته وایي چې دا کافران دي او مشرکان دي که نه ما پرون خلکو ته ویل ملګري امریکایان که ما وژني مسلمان مې بولي اربکی و ملي اردو کې مې وژني مسلمان مې بولي وابۍ و سلفۍ و پنجپنۍ چې مې وژني ګوره مشرکان و مرتدین مې بولي داعش جلا خلک نه دي ګوري دا بیا یاد ولري دا د لمر ښکاره ده چې څوک دا خبره پټوي دا سړی پر حق شیر دی لمر په دوو سترګو نه پټېږي په دوو ګوتو نه پټېږي چې خلک وایي وابیانو داعشان جلا دي ګرده دغه دلته چې زموږ په څنګ کې دي ته یې دا ګمراهانو ته ورسې ورته دغه موږ وریاد کې د امام صاحب مذهبیان د حنفیان څنګه خو دلته یو لیک ګمراه د یهودو زوی ستاسو ته موږ ته نږدې یو طالب راته ویل وایي ما ته ویل د امیرالمؤمنین شیخ صاحب شولدا د ابوجهل بد خو دلته ډېر موږ د یهودو زامنان لرو په راڅنګو دغه خلک دا کارونه کوي پر دغه مسلمانانو باندې پټاونه کوه مسلمانانو مسجدان اور نړوه کافرانو ته دا په نظر ورکوه چې د مسلمانانو دغه حال مقصد مې دا دی دې شانو سره خو اوس مجبور یو د الله دین نه پرېږدو قسم دې مې د الله په ذات وي که زه په دې پوه سم چې یو منټ بعد دلته ماته لاندې دلته مین پروتې پټاویږي که زه دا خبره پرېږدم بیا نه پټاویږي قسم دې مې د الله په ذات وي که دا یو منټ لا پرېږدم الله دې نه پټو دا مې د الله سره وعده کړې ده ډېر زمري پر دا دین تللي دي پر دا دین به ډېر شهیدان او انسانان ورکوو دغو نه به نور پسې ورکوو خو دا به وروسته خلکو ته پاتېږي زموږ مشرانو د موږ رسول دي زموږ وظیفه ده په دغه غاړه کې مو تړلې ده د الله رسول راته وایي تناصحوا في العلم ولا يكتم بعضكم بعضا فإن خيانة الرجل في علمه أشد من خيانته في ماله علم مه پټوئ د الله رسول وایي په علم کې خاین دا د دنیا د خاین بد دی د دنیا خاین منافق دی د علم خاین در هغه سخت منافق دی پټېدل باندې د غاړې بندي دي آخرت مې خرابي مقصد مې دا دی چې خالص د دې درته ویل طالبانو ته درته وویل د امارت ته امر شوی چې د مساجدو کې یو څه احتیاط کوي یو تلاشي کوي یو څه د خلک ګوري په دې خوا مه بدو زه د ځان غم علاقه اخیستی چې پر ما باندې پټاولی که پر ما پټاو کوي بیا تاسې ما سوا هم راباندې کولی خدا وایم چې ګوره د جمعې لمونځ وي یا د جمعې ورځ وي یا عامې ورځ وي دا مسلمانان دا سپین ږیري غریبان دا وحشان خلک په دې نه دي باندې چې ته ورته وه د جمعې لمونځ وي دا چې د جمعې لمونځ نه پېژني د دغو پر زړو باندې الله د قهر پردې ورغوړولې دي ختم الله علی قلوبهم الله وایي پر زړو یې مهرونه ول سوي دي د دې زړه ته حق نه ورلوېږي نور بس دا ختم خو په دې باندې خالي دا درته وایم خوابدۍ مه کوئ ما ته طالبان یو دوه ودرول مال چې یو ناولده څوک یې تاسې نه پېژنئ چې څه لږ تلاشي کوئ دا زموږ ستاسې د ګردو د حفاظت ذریعه ده دا زه د ځان لپاره نه وایم په دې خوابدۍ مه کوئ دا زموږ ستاسې یو فریضه ده ما درته ویل د امارت امر دی دلته امارت امر کړی دی چې د تلاشیانې کوئ په خلکو دا مساجدو کې د جماعت پر وخت مجبور یو کافر خو پټاو نه راپکې کوي خو د کفر اولادونه یې راپکې اوس لمانځه ته څه تلاشي راپکې شرمیږو مسلمانان ځان ته وایي د جمعې په لمانځه کې ځان پټاوم د مسجد په جماعت کې ځان پر پټاوم پر چا یې پټاوی پر هغه خلکو یې پټاوم چې 18 کاله د یهودو سره جنګېدي پر هغه چا پټاوم چې خپل بچان خپل وړونه خپل اولاد خپل پلار خپل ښځه ټول د یهودو د الله د دین لپاره د دې یهودو په مقابله کې پرېښي دي د ټولو سره هجرت کړی پر هغه چا پټاوم چې سهار د ماښام په مسجد کې د الله قرآن وایي اوس به سبا خلک مدرسو ته بچان نشي استولی چې پټاو خلک لمنځو ته نشي راتللی چې ولې خو د یهودو زامن داعشان پیدا سوله پټاو الله دې هغه جهنم ورځی کړي قسم دې مې د الله په ذات بیا درته وایم د جمعې ورځ ده قسم دې مې د الله په ذات وي چې دغه داعشان په جهنم کې د ټولو کافرانو بدترین ځای ذلیل ځای دی دا زه نه وایم د الله رسول وایي د ابن ماجه حدیث دی رسول الله علیه السلام وایي دا به په دوزخ کې سپي وي سپي دا د دوزخ سپي دي پر دنیا ګرځي دا پنجپیریان وابیان سلفیان بریلویان دا ټول یادوم دغه د داعش په ډله چې ننوتل دا ټول د دوزخ سپي دي
دا ګرد دا خلک دي خو څه کوي چې زموږ غیرتونه د پښو لاندې سوي دي دلته دا د جوړښت سپیره ته ګرځي موږ آرام ناست پروا نه کوي اختلاف جوړېږي شر مه جوړوه خبره مور ته کوه بیا اختلاف جوړېږي ته پر ده رد مه کوه دی دې پر ما پټاو کړي دی دې زما پر امامانو پر پلرو پر نیکګانو پر مذهبو باندې لګېږي دی دې زما پر امیرانو مشرانو باندې ابوجهل لمانځي دي زما خولې ته کل پر واچوه ته غږ مه کوه ته غږ مه دا وایي د خولې کار نه دی د تورې کار نو په توره مثبت څه خو دغه دلته راته پروت دی دا خو مردار دي دا خلک موږ هغه وخت پورې بېده یو ځان مو بېده کړی دي چې پلاک مابینځ کې پټاو راوکړي بیا په هغه ورځ باندې وشي موږ د الله دین ته ځان قرباني کړی دی قسم دې کوم یو وخت دا خاص کړی دی چې الله ډېر ژوند راکړي قسم دې کومې کړی دا وایم چې الله در کوم وخت ژوند راکړي د غیرت ژوند رانصیب الله چې کوم وخت مرګ راکړي الله د شهادت مرګ راکړي قسم دې الله په ذات بیا درته وایم په قسمو مې خبر څه کده وکړل چې تاسو به دا فکر شي چې پر ځان دیری یا قسم دی اول ورځ شیخ صاحب څخه ملک درنه دا تصور کړی دی چې دې مدرسې وزم چې پر دې ژوند دی راس په دې ته ژوند په دنیا نه کوم چې ژوند دی هر مسلمان باید چې داسې ژوند د هر مسلمان ژوند ته خطر دی ابینان کو بیا غیرت پرېږده چې هر چا سر شوړي هغه مړ شوړو چې سړی په دین خوا بدوي نن به د هر منټو سکین د خطر سره مخامخ خدا زموږ تاسو د ټولو فریضه ده مقصد مې دا دی په دې شفا مه بدوي دلته به تلاشي کوو څه مشکل نه لري د دې لپاره نه کوو چې تاسو عزت مرته درار چا ګران خو د دې لپاره چې د حفاظت لار ده د جمعې په ورځ تر ځای کیږي چې خرمرګي والی به اران سي دلته خرمرګي درته ونه کې بل ما بین الله جل وعلا چې د مسلمانانو حفاظت وکړي دغه ته الله هدایت وکړي کله هدایت نه الله دې په دې دنیا کې جوړ کړي ته د خپل په دې الله دنیا الله اللهم